څنګه چې تاسو وویل زما یو مقالې ایوارډ لپاره نومینیټ شوې وه او دا مقاله چې کوم وه دا د جوړونو یو بیماری وي هغې ته لوپس وایي په هغې باندې شوی و موږ په پېښور کې کړی و او بیا هغې ایوارډ ګټلی دی انډیا کې. سمه ده. را به شو پاکستان ته دا وخت تاسې خپله هم په پاکستان کې موجود یای. په پاکستان کې دا وخت تاسې به هم اورېدلي وي د داروګانو یا دوایانو په هکله چې نرخونه یې ډېر اوچت شوي دي. په دې به هم تاسې نظر ساتلی وي، څنګه ورته ګورئ؟ دا چې ډېر اهم سوال دی. اصل کې که موږ شروع کو خبره نو خبره به داسې کوم چې صحت ګران وي، دې باندې پیسه هم لګي او هر یو انسان که هغه په امریکا کې وي که په برطانیه کې وي او که غریب شان ملک په پاکستان یا افغانستان کې وي هغې سره پیسې نه وي نو دې کې ټول امداد ورسره کوي د ملک ریاست. بدقسمتۍ نه د پاکستان شان غریب ملک کې ریاست دونه نه وس لري او که وس لري هم نو دا یې څه پرایورټي نه ده چې غریبو امداد وکړي. نو دغې د لاسه د غریبانو صحت چې دی هغه ټیک نه کړی شي په هسپتالونو کې. دا یو اړخ دی د دې. دویم اړخ دا دی چې ځینې دوایانې دي کم چې ملټي نیشنل کمپنیانې جوړوي هغه ګران وي. ځینې داسې کمپنیانې دي چې هغوی په پاکستان شان ملک کې کم ته چې وایي سبسډي یعنی کم ریټ باندې دوایانې خرڅوي. خو دغې نه باوجود په پاکستان کې ډېرې لوکل کمپنیانې وي. که زه درته د انګلستان مثال لاکم نو هلته به داسې 10 20 50 کمپنیانې وي. په پاکستان کې د سوونو نه واخله تر زرګاو پورې کمپنیانې دي. نو کم یو ګولۍ چې هغه په 10 روپۍ خرڅوي نو دوی په 18 خرڅوي، خو هغه کم چې په 10 خرڅېږي د ملټي نیشنل کمپنیانو نو هغه لږ تاسو چې څنګه خپله وي هغه لږ زیات زور لري، لږ زیاتې صفا وي. او د پاکستان چې کم کمپنیانې وي نو زما خپل دا اوپینین دی چې هغه دونه زور نه لري څونه چې هغه لري. دغې د لاسه ډېرې ملټي نیشنل کمپنیانې چې دي هغه د پاکستان نه په تیښته دي او ځینې تښتېدلي دي او کوم چې لوکل جوړېږي نو د هغې دونه مضبوط اثر نه وي لکه څونه چې پکار وي. ډاکټر صاحب څنګه تاسې وویل په پاکستان کې د 10,000 نه هم د دوایانو جوړونکي کومې کمپنیانې دي یا کارخانې دي. بل خوا تاسې د انګلستان وویل چې هلته کې تر 500 پورې په ګرد هیواد کې دغه کمپنیانې دي چې هغه دوایانې جوړوي. او بیا که موږ اروپا ته وګورو یعنی پوره یورپ ته نو پوره په اروپا کې بیا دغه شمیره چې دا تر 100 ده. یو خو هلته کې دومره کمې د دوایانو جوړونکي دغه کارخانې دي، په پاکستان کې بیا ولې په زرګاو دي؟ په هغې ملکونو کې یو قانون دی او د قانون لاندې هر یو کس کار کوي. په پاکستان کې یو اداره ده چې کوم ته ډرګ ریګولیټري اتھارټي وایي. اوس دی ورکوي خلکو له لایسنسز. نو په برطانیه کې چې یو کس لایسنس لري د دوایي جوړولو کارخانې لپاره نو هغې یو غټ پروسس نه ډېر غټ عمل نه تیریږي او هغې هر څه انشور کوي چې شیان صفا دي، سیف دي او پکې څه دو نمبري چانس نشته. په پاکستان کې بدقسمتۍ نه زما په خیال دا شیان چیک نه کړی شي او هر یو کس ته لایسنس ورکول کېږي. د دوایي د کارخانې لایسنس اخیستل دونه اسان نه دي په بهرنۍ دنیا کې لکه څونه چې پاکستان کې دي او د دغې د لاسه ډېرې زیاتې کارخانې دي په پاکستان کې. د دې بیا څه وجه ده چې دغه کوم ملټي نیشنل کوم د دوایانو جوړونکي کمپنیانې دي د هغې داروګان بیا دلته ولې نه رارسېږي؟ دا چې ستاسو هم ډېر ښکلی سوال دی. اصل کې تاسو د یو کمپنۍ نوم واغېستو، زه وایم چې یوه کمپنۍ نه داسې ډېرې کمپنیانې دي چې د هغې ښکلي دوایانې وي هغه نن سبا په دې مارکیټ کې نشته. هغې یا هغه ډرګ ټوټلي بند کړی دی چې په پاکستان کې سره جوړېږي نه او یا د دې ملکه تښتېدلي دي او خپل لایسنس یې نورو کمپنیانو ته خرڅ کړي دي. د هغې اصل کې وجه دا وي چې هغې سره ملټي نیشنل کمپنیانو سره لوکل کمپټیشن کې په مقابله کې خپل پاکستانی یا علاقایي کمپنیانې راوځي. نو کم دوی چې هغوی د امریکې یا د برطانیې نه راوړي او څونه کرایګانې پرې ورکوي او دلته یې جوړوي او هغې نه باوجود هغه په 15 شل یا په 10 روپۍ خرڅوي نو پاکستانی کمپنیانې هغه ورته په 15 په 30 خرڅوي او بیا ډاکټران هم هغه لیکل شروع شي. په دې کې دننه نور خلک هم انوالو وي، هغه دوایانې شروع شي نو هغو باوجود د دې نه چې هغو سبسډي ورکوي د ملک لپاره راځي دلته کار کوي او لږ زما د اوپینین مطابق ښه میټیریل جوړوي. هغه چونکې بیا خرڅېږي نه چې خرڅېږي نه نو هغې په لاس کې وي چې لاس کې وي نو هغې د دې ځایونو نه وتښتي او داسې ډېرې دوایانې دي چې هغه په مارکیټ کې اوس نشته. ستاسې یو جهان مننه. ډېره مهرباني جي، ډېره مننه. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا،
بټه ګرام.